له تیرو 12 لسیزو سختو جګړو وروسته دا لومړی اختر دی چې په پکتیکا کې د ښه امنیت په لحاظ د خلکو هیلې غوړولې دي. دوی خوښ دي چې له اوږده ځنډ وروسته د پرامن اختر خوښۍ لمانځي. د امن تږي ولس په خپلو دعاګانو کې له خدایه شته امن په دوام وغوښت او د جنګ خوړلي هیواد لپاره یې د ښېرازۍ لاسونه لپه کړو. الحمدلله دا نن یې د الله پاک په پیدو کې راوشمېري چې د 243 کاله پسته نن د ډېر د خوشحالۍ ده او نن ماشاءالله ټول تر یو جماعت کې تر یو چتر لاندې ټول ماشاءالله الحمدلله یو لک وار شکر د ستاره ټول دي. موږ الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې اختر په داسې شیبو کې لمانځو چې ټول مسلمانان دلته راغلي دي او هیڅ داسې تشویش نه لري چې دلته د کومه پیښه ورسېږي. ټول ډېر خوشحاله دي. د پکتیکا مرستیال والي د اختر د مبارکۍ ترڅنګ له خلکو وغوښتل چې د لا ښه سوله ییز اختر لپاره د له ګمارل شویو امنیتي مجاهدینو سره په امنیتي برخه کې مرسته وکړي. امنیتي تدابیر نیولې دي او ولس نه هم غوښتنه ده چې دوی هم کوشش وکړي امنیتي کسانو سره د بار رابطې کوي که داسې کوم شکمن خلک څوک دوی ته په نظر باندې ورسي هغوی سره رابطه کوي او تر څو مثال دغه امنیت په ګډو سره تامین شي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په لومړۍ شپه هم د پکتیکا والي په اختریز پیغام کې خلکو ته د لوبو او په تفریحي پارکونو کې د نظم او امنیت ډاډ ورکړ.